بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن را سره سید عادل صاحب ملمه دی او تاسین ټکر صاحب هم ورسره په خوا کې ناست دی. ګرانو کتونکو تاسو به یو څو او بلکې ډیر مشهور شعرونه به تاسو اوریدلي، د سندرې د نظمونه به مو اوریدلي د سندرغاړو نه چې خوش صحراوي، یا دا نظم به مو اوریدلي چې سکمه 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 زه، او یا وریځې ګوري ګوري رالی جوړ باران راځي. دا نظمونه دا غزلې دا به تاسو اوریدلي، ډیر خوند ډیره مزه به تاسو له درکړي. کوم چې د ښاغلي خدای بخلي تسکین مانیروال صاحب کلامونه دي، د هغه شاعري ده. تسکین مانیروال صاحب یو خوږ شاعر، یو مشهور شاعر، د صوابۍ د هغې ګاونډي د هغې یو کلیوال ښاغلي سید عادل صاحب نه به د هغې په هکله باندې یو څو خبرې اورو او د دې یو کلام نیم به هم اورو چې تسکین مانیروال صاحب څوک و، د چا ورور و، د کوم خاندان و، څه کار به کو، خپل نوم یې څه، کتابونه څو چاپ دي، خوی خصلت یې څنګه و، ناسته پاسته یې څنګه وه، عادتونه یې څنګه و، او څنګه مزاج یې څنګه و، او نور په مشاعرو کې ادبي معاملې څنګه وې. نو دغسې یو څو تپوسونه د دې نه علاوه نور څو تپوسونه کوم چې ستاسو په ذهن کې چې د هغه متعلق ته معلومات درته وشي، نو انشاءالله دا به د ښاغلي سید عادل صاحب نه به د دې متعلق پوښتنې کوو او دوی به راته وایي. او دوی د تسکین مانیروال صاحب په کلی کې پاتې کیږي، په ګاونډ کې پاتې کیږي، نو په دې وجه باندې دوی ته د دې هغه متعلق د تسکین مانیروال صاحب په هکله ورته زیات معلومات دي. نو عادل صاحب ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو موږ له د ما ته ستاره مصروفیت پته ده ته دومره وخت وویسته. دغه روایتي خبرې به نه کوو، خو دا راته ووایې چې دا تسکین مانیروال صاحب خپل نوم څه او د استوګ نه چېرته کوله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو شایق صاحب ستاسو او ستاسو د ټول ټیم د تاسین ټکر صاحب یا د کیمرې په شا چې کوم ملګري دي د هغوی ټولو یو جهان مننه چې تاسو د خپلو مصروفیاتو نه دومره زیات وخت ویسته او زموږ د جونګړې ته رالی. تر څو پورې چې شایق صاحب ستاسو سوال دی، نو د تسکین مانیروال صاحب خپل نوم چې کوم نو هغه محمد تسکین و، د کوزي مانیری د شیرداد خیلو سره تعلق و، او تقریبا د دیوانه بابا نوسی یادیږي، او خپل نوم چې کوم نو تسکین محمد تسکین و، او ړومبنی تخلص چې کوم نو هغه تسکین تاراج و. د هغې نه پس بیا تسکین مانیروال په مانیروال باندې بیا ډېر زیات شهرت هغوی ومونده. او داسې مو اورېدلي وو چې دې ته د تور ژبې هم ورته وایي. جی بالکل. دیوانه بابا نوسی دي، نو هغه لازمي خبره ده چې د دیوانه بابا نوسی شي د هغوی خیرې خامخا قبلیږي، او داسې شوي هم دي څو څو ځلې لکه جي بالکل د چا خیرې چې ډېرې قبلیږي نو هغې ته مونږ پښتانه ورته تور ژبې وایو. بله عادل صاحب دا راته وایي چې نن د هغې د وفات د تسکین مانیروال صاحب د مړینې نن څلورمه ورځ ده، څلورمه ورځ ده، او نن د جنوري کال 2022 14 تاریخ دی. نن څلورمه ورځ ده. الله تعالی دې ورته بخښنه وکړي. د هغې د ژوند په هکله باندې څه دغه به یو څو تپوسونه درنه کوم چې تسکین مانیروال صاحب خپل ژوند په څه کې تېر کړ، یعنې ده به څه کار کو، د ده ذریعه معاش څه و؟ د ده خو ذریعه معاش شایق صاحب لکه
دی چې کوم تسکین مانیروال صاحب دا هډ ماسټر و جی او داسې هډ ماسټر و چې په هغه په سکول کې به چاته په کلاس کې به د هغه په انګریزی او په ریاضی باندې په میتسو باندې د هغه ډېر زیات عبور حاصل و دغه شاګردانو ته چې به هغه کله په بورډ باندې سوال حل کو نو هغه سوال به د هغوی تر عمره پورې یاد و د هغوی نه به بیا نه هېرېدو د هغه داسې یو طریقه اندازو د ښودنې نور څنګه انګریزي څنګه وه انګریزي خو داسې وه چې لکه خط خو ډېر زبردست و ځکه چې هډ ماسټر نو خامخا به خط خوش کته او اوس خو دغه تقریبا د نن سبا د بټنو دور دی نو که یو سړی شپاړسم پاس کړي د هغه خط دومره خوش خطه نه لکه د پخواني څلورم یا د پنځم پاس یې څومره خط خوش خطه د هغه چې کوم خط یا درخواست به په د چوټای دپاره یا د کار دپاره به ډي او صاحب ته ولیکو نو د هغه ځای هغه بابوګان چې کوم دی هغوی به ورپسې بیا ډکشنرۍ کتې دومره هغه ګران الفاظ به هغه استعمالول په هغه درخواست کې او په انګریزی کې دومره علم و جی او نور عادل صاحب د تسکین مانیروال صاحب خوی خصلت تا ته خو به د نور چا په نسبت ځکه ډېر معلومي چې ته ورسره ناس پاس وي او ستا د کلیو نو د هغه خوی خصلت څنګه و آیا څه غصه موسه پکې وه که نه وه او نور نرمي سختي ناسته پاسته به چا سره کوله نو خوی خصلت باره کې راته ډېر ښکلی سوال تاسو وکړو بلکې د تسکین مانیروال صاحب داسې طبیعت و چې د چا سره به طبیعت ولګېدو نو بیا به طرف په ګنټو ناسته کوله او چې چا سره به طبیعت ونه لګېدو نو ځان به بیا خلاصو خلک شدت پسند بالکل خوی چې کوو د هغه ډېر جانانه ډېر ملګي فقیرانه خوی او چې کوم ځای کې به ورسره میلاو شي تاسو به داسې ځای کې یقین چې لکه تسکین مانیروال سره به یو سړی د پېښور نه راغلی هغه وایي چې تسکین مانیروال به ډېر ښه ښکلی ځای کې به راسي غټ پټ سړی به یو زه به ورسره ډېر په عالیشانو صوفو کې کښېنم او ډېر هغه سوچ نه و جي هغه به د اکثر یا په ریخانه کې مونده یا به د ټرکونو په اډو کې چېرته ناستو اکثر به موږ سره هلته کېناستو د ریټایرمنټ نه پس او بیا به یا چېرته په هوټل کې به ناستو او تاسو ته دا یاد دی چې ریټایر شوی کله دی یاره چې دغه خو راته نه دي یاد د ریټایرمنټ یې راته څه علم نشته ریټایرمنټ یې درته پته نشته دی او کتابونه یې څو چاپ کړي دي کتابونه خو د کوم کتاب چې دی ستاسو په دې لاس کې دی صحراوي چې ښه خوش صحراوي بس د یو کتاب چاپ دی شعري مجموعه ده چاپ دی خو دا هم د دې کتاب په اړه باندې زه تاسو ته ووایم چې دا کتاب ډېر په کړاوونو باندې چاپ شوی دی د دې غزلې چې کوم دی د دې اوریجنل غزلې د تسکین مانیروال صاحب د لاسو لیکلې کومه کلمي مسوده چې ده هغه اوس هم ما سره موجود ده زما سره په المانۍ کې په کور کې لایبرري چې کومه زما ده پای کې هغه موجود ده په دې باندې چې تاسو دا کوم لیکل ګورئ دا کوم غزلې په دې کې دي دا یو غزل یو شعر چې کوم دی دا موږ راټول کړی دی بلکې داسې پکې هم شوي دي چې د دې یو څو غزلې موږ د ډیران نه راغستې دي جی لکه دومره پورې دغه شوي د غزلې د کلامونه خواره واره و چې ځینې به چېرته پراته و ځینې به چېرته لکه دا بالکل د فضل احمد غر بابا په شان که نه چې د هغه کلامونه دغه د هغه رکټ نه به چاپېره یو خوا بل خوا پراته او د ده د کلامونه چې دي نو په دې کتاب کې د څه دي لکه مطلب دی چې غزلې پکې ډېرې دي یا لوبې سندرې ربیانې نظمونه څه په دې کتاب کې چې کوم دی نو زیاتر د هغه غزلونه دي پکې نظمونه هم دي شپونکی نظم دی پکې زما د ژوند کیسه پکې هم ده زما د ژوند کیسه بلا د خوند کیسه په مانیرای کې اوسم د خپلو ځای کې اوسم بیا ورپسې چې کوم دی نو کم از کم زه کومو چې نامتو سندرغاړو لکه هارون باچا کرن خان او داسې سردار علي ټکر یا نورو داسې ګورجان مانیروال داسې څومره سندرغاړي دي هغوی د هغه په کلامونو باندې ښه تبازمایي کړې ده او موږ کوشش کړی دی چې هغه ټولې غزلې چې کوم دی موږ په دې کې راجمع کړي دي او خپلو مینوالو ته هم ډالۍ کړي دي ماهیې په پښتو کې هم لیکلي ماهیې چې کومه ده د پنجابی د پوک اثر دی او د هغې دغه چې کوم دی تسکین مانیروال صاحب دا یو کوشش کړی دی چې هغه د پنجابی هغه ماهیې چې کوم دی هغه یې پښتو ته راوړي دي یعنې که زه به دا وم چې په پښتو ادب کې ډوبای ماهیې چې کوم دی نو هغه د تسکین مانیروال صاحب ولیکلي دي خبره صحیح کېدی شي بالکل جی او بل دا راته ووایي چې کومو سندرغاړو د کلامونه ویلي دي
نو څنګه چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې تقریبا د خیبر پښتونخوا چې څومره سندرغاړي دي نو که هغه وړوکی دی او که لوی دی هغه په دغه کلام باندې چې ښه خوشې سهارا وی زه ستا وی ته زما وی زموږ بېله دنیا وی یو غار زموږ په دې باندې هغوی لکه ښه وس کړی دی ټولو سندرغاړو په دې باندې خپله تباهي ازمایي کړې ده او هر یو په خپل خپل طرز کې شایق صاحب ویلی دی بیا د هغه دغه سکمه زه د هغه کلام دی نو هغه ظفر اقرار هم ویلی دی او ظفر اقرار لکه ډومبې دا ظفر اقرار ویلی او د هغې نه پس چې کوم دی نو د ډېرو سندرغاړو دغه کلامونه ویلي دي بیا د هغې نه پس د برې پښتونخوا یو بل شاعر و زموږ یو بل سندرغاړی بخښنه غواړم هغه دا غزل وی چې وریځې ګوري ګوري کېږي جوړ باران راځي ما سره غم دی پاتې نشي نن جانان راځي او هسې بې ځایه انتظار دی کور ته زه تسکینه هسې بې ځایه انتظار دی کور ته زه تسکینه او وخت تیاره خورېږي خپلو جالو ته مارغان راځي نو دغه غزل چې ورو دا د برې پښتونخوا یو ډېر نامتو سندرغاړی او هغه ویلی داسې نازي اقبال داسې ډېرو سندرغاړو چې کوم دی د هغه په کلامونو باندې خپله تبه ازمایي کړې ده او ښه ښکلي انداز سره یې ویلي دي الله دې وبخي کفایت شاه باچا هم هغه کلام ویلی دا چې ښه خوشه سهرا وی او داسې ډېرو سندرغاړو کرن خان هارون باچا ظفر اقرار سرفراز دې ټولو لکه ښه ښکلي ده خو د دې دا ده کې یو وضاحت کوم چې دغه د ښه خوشه سهرا وی چې څنګه د دې کتاب نوم دی نو دکه د غزل چې کوم دغه سندره چې کوم ده دغه لوبه چې کوم ده دا هم د دې کتاب هغه ایسه ده خو دغه لوبه چې کوم ده د بدقسمتۍ ده او زموږ د کوم چې سندرغاړي دي هنرمندان وروڼه دي نو هغوی اکثر بغیر تحقیقه شایق صاحب یو غزل و یو لاندې کسر یا مقطع چې دره بدله ووایي نو په دغه لوبه کې دا شعر چې چا پکې ایوبه تنګیواله ویلی دی چا پکې څه ویلي دي چا پکې څه ویلي دي خو دا اوریجنل چې کوم ده دا په 1983 کې تسکین مانیروال صاحب په خپله لیکلې ده او د دې د اخري بندونه چې دي تسکین مانیرواله خپل کټ پوزې دیواله یار نه راځي ستا خواله دا چې کوم دا تسکین صاحب په دې کتاب کې هم وضاحت کړی دی چې دا ټول لوبه ما لیکلې ده خو د اخري کړای چې کوي دي دا باندې دي لیکلي دا هسې په دې لاره روانو منو ګلزار لاره راپسې چې تسکیره مانیرواله خپل کټ پوزې دیواله او یار نه راځي ستا خواله ګلزار لاره راځي نږدې ملګری و جي اوس هغه په دنیا کې شته هغه نشته چې هغه وفات شوی دی او د دې عادل صاحب وروڼه سودي او څه کار کوي د تسکین مانیروال صاحب وروڼه سودي او څه کار کوي د تسکین مانیروال صاحب چې کوم دی نو دوه وروڼه نور دي یو دیو او دوه نور دي د مشر او وروڼه مشران د کشرو جی د کشرو او یو نوم دی انور شاه صاحب دی هغه چې کوم دی نو په توربېله ډیم کې انجینیر دی هلته هغه خپل جاب کوي فیملی ورسره هم هلته ده بل چې کوم دی نو بابو استاد ورته موږ وایو نو هغه چې کوم دی نو په کلي کې زموږ استاد پاتې شوی دی هغه هم زموږ استاد و تسکین صاحب هم زموږ استاد و هغه هم چې کوم دی نو هیډ ماسټر ریټایر شوی دی او هغوی د خیره ژوندي دي او عادل صاحب د تسکین مانیروال صاحب سره ادبي تعلق یا د کلیوالي تعلق په دې کې ورسره کم کسان شاعران ادیبان اوس چې کوم دي هغه د سره نږدې پاتې شوي دي لکه فرض که اوس نورالامین یوسفزي صاحب هم د دین علاوه نور کم داسې د څنګ ملګري او د فن ملګري هم او د څنګ ملګري که نه د څنګ ملګري چې کوم دی نو هغه اکثر چې کوم دی نو که ناسته پاسته کړی دی یا داسې د چوتي یاران چې ورته وایي هغه هغې کې نورالامین یوسفزی صاحب انور مانیروال صاحب عزیز لاله ګلزار لاله الله دې ګلزار لاله وبخي هغه او داسې تصور مانیروال صاحب زموږ چې د ثوابی او د مانیرای څومره شاعران دي نو اکثر به هغه سره په ګنټو ناستو علمي بحث په ډېر خوښو او علمي بحث کې به هغه پوهېده چې کوم ځای به نه پوهېده هغه ځای به هغه بیا خو داسې مقرر ده راغلی چې هغه لی پاتې شوی دی هغه به هغه خپل بیس چې کوم ځای جاري ساتو او ډېر د علم او د هنر خاوند ځکه چې هغه به کله اخبار کو زوړ به ومود ده که نه زموږ بوتې تسکین صاحب دا خو د مطلب ډېر زوړ اخبار دی دا زما دپاره نوی دی دا ما نه دی لوستی د لوسته تر هغه تر اخري وخته پورې هغه خپله مطالعه چې کوم دی جاري ساتلې وه او عادل صاحب د تسکین مانیروال صاحب په هکله باندې دا خبره چې تپوس ته نه کوم چې دې ډېر ګرځېدونکی و او که نه و مطلب دا دی چې ډېر یو ځای ته او بل ځای ته سړی لاړ شي او لرې چکر یې ولګوي او لرې مشاعرو پسې لاړ شي او نن چې کوم دی نو په کالام کې او سبا په ټل کې او بل ارس په ړچینار کې او بل ارس په دیر کې نو آیا دې مشاعرو پسې یا داسې چکر وله لرې ګرځېدلی و
ډېر ښکلی سوال وکړو خو زه به ته لنډه دا ووایم چې تسکین صاحب به وي ما له پېښور ته په موټروی نه یم تللی ما لا پېښور نه دی لیدلی د دې مطلب دا دی چې کوم ځای به لوکل مشاعره وه که نه نو هغې نه به چې څوک ورپسې لړل او ملګري به و نو په دې باندې مې بیا بوته ځان سره خو که چېرې تاسو به په دې په تمه وایي چې زموږ په تخبایه کې مشاعره ده او تسکین مانیروال صاحب پکې مشر مېلمه دی او راځي به نو هغه د چا خبر وي دا باسې ګپي تاسو ته داسې کوم شعر یاد دی یا د هغه د خولې نه لکه اوس د مثال په توګه د ښاغلي علي حیدر جوشي صاحب نه هم مونږ چې په مشاعرو کې کوم غزل ډېر اورېدو لکه چې خان دې په تندي دې تور اوربل خوځي راخوځي اکثر مشاعرو کې به دا وي یا دغسې نور نو ستاسو په مخ کې ستاسو په محفل کې تسکین مانیروال صاحب چېرته داسې کوم شعرونه به داسې ډېر وي یعنی زیات به د هغه خولې له راتلل تاسو پکې څه شعر نیم یاد دی شایق صاحب ډېر ښکلی سوال تاسو وکړو چې د هغه شاعري تاسو ته څه یاده ده که نه نو د هغه د کتاب چې کوم دی نو د دې پروپ ریډینګ چې کوم دی نو ما هم کړی دی انور لالا او افتخار زموږ یو ملګری دغه ټولو په شریکه باندې کړی دی او د دې یو غزل چې کوم دی نو دا ما په خپله ډایري کې دوباره بیا هم لیکلی دی او د هغه د لاسو ما سره شته د دې کتاب باندې موږ ډېر زیات کړېدلي یو د دې دا ټوله شاعري که زه وایم چې ما ته یاده ده نو دا به لکه بې ځایه نه وي خو بهرحال سړی هغه پوره شاعري خو چاته نه یادېږي خو یو ریم غزل کې راته خامخا چې تاسو د غزل یو مطلب وایي نو زه بیا اخره پورې ته انشاءالله وایم د هغه یو ډېر مشهور غزل و اکثر به په مشاعرو کې د خلکو غوښتنه هم کوله او تسکین لالا به هم په خپله دا وي او د یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده یارانه لاړه لاروي سلام ته ورسېده او کیسه د مینې به بس خپل انجام ته ورسېده او مینه دې سوه یو لحظه د مازدیګر و یاره مینه دې سوه یو لحظه د مازدیګر و یاره د سترګو رپ کې رولکي ماښام ته ورسېده او چې د منونو خاورو لاندې شم نو وبه وایم چې د منونو خاورو لاندې شم نو وبه وایم کیسه د ستړي ژوند بس خپل مرام ته ورسېده او هغه خبره چې بس زه او ته پې پویو سره هغه خبره چې بس زه او ته پې پویو سره هوا یې وکړه یاره خاصو عام ته ورسېده کیسه د مینې و بس خپل انجام ته ورسېده او یاره اوس خیال ته چې مې راشي نو زه وبوږنېږم یاره اوس خیال ته چې مې راشي نو زه وبوږنېږم زما دا مینه چې لا کوم مقام ته ورسېده کیسه د مینې و بس خپل انجام ته ورسېده او ستورو هم وکړې غځونې شپه پر کاله شان شوه ستورو هم وکړې غځونې شپه پر کاله شان شوه هغه د وګوره سپوږمۍ هم بام ته ورسېده کیسه د مینې و بس خپل انجام ته ورسېده او مجرمان دواړه و د مینې په ګناه کې اشنا مجرمان دواړه و د مینې په ګناه کې اشنا او سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده او په دې کې خو عادل صاحب د یو څو شعرونه خو چې بالکل د په کتبه باندې ولیکلی شي د قبر په کتبه باندې ولیکلی شي نو دا به ډېر مناسب وي څه خیال دی کتبې دپاره خو ما د کتبې دپاره خو ما چې کوم انتخاب کړی دی والله دې وکړي چې د هغه وارثین او ورثه چې کوم دي هغوی ته د کتاب کې دا دوه شعرونه ماته ښکاره شي نو زما په خیال چې د هغه ټول هر څه به پکې ښکاره شي تاسو ته یې ووایم مینهوالو ته یې ډالۍ کوم شاید چې د هغوی هغه رویرونو سره یا د هغه رشته دار چې کوم دی د هغوی سره کتاب نه وي او دا شعرونه هغوی ته ورورسېږي زما په خیال چې دا به ډېره ښه خبره وي او د هغه د کتبې دپاره بالکل هغه په خپل ژوندانه باندې لیکلي دي شایق صاحب لکه سړی چې د لحد نه چغې وایي تاسو یې لږ واورئ جي اغوست ما د خاورو سلی انتظار کې پروت یم اغوست ما د خاورو سلی انتظار کې پروت یم او را بشي چرته مې ښاغلی انتظار کې پروت یم او محشر هم ښه دی د دیدن بس موقع پیدا شي محشر هم ښه دی د دیدن بس موقع پیدا شي د اسرافیل شپېلی ته غلی انتظار کې پروت یم واه عادل صاحب واه بالکل منم ښه انتخاب دی بالکل دا د هغه په کتبه باندې ولیکلی شي ځکه چې اکثر موږ وینو لکه د غني خان یا فرض که د رحمان بابا یا فرض که د نورو زمونږ د مشرانو د هغې ځینې شعرونه د هغې د قبر په کتبو باندې لیکلي شوي دي بل عادل صاحب خبره راغونډو خو دا راته ووایه چې د دوی سره د ناستې پاستې داسې څه خبره چې
د زړه راښکونکې څه خبره وي، څه واقعه، څه ناسته پاسته کې څه پیښه شوې، تسکین مانیروال صاحب سره ته ورسره په موقع موجود وي او داسې خبره اتره شوي، نو دا که د کتونکو ته تاسو ووایې نو لږ خوند به ترې والي، څه ذهن کې دې راځي؟ یو به راته د ژړا وه، بل به راته د خندا وه. تسکین مانیروال صاحب سره د خپلو مینوالو او زمونږ د دلبر ریډیو چې کوم هغه وخت سره سټیشن منیجر صاحب محمد یوسف خان سرخیلي صاحب الله دې ښه ساتي، د هغه دا خواهش و چې ته تسکین بار بار پروګرام نه راوله، او زما په هغه دلبر ریډیو کې یو پروګرام و دلبر د ننګیالو، په هغې کې به موږ شایق صاحب تاسو هم راوختي، په امیرجان صاحب دی ډېر لرې لرې نه خلک شاه منصور کې چې هغې کې به موږ دوه یو شاعر راوختنی چې تسکین مانیروال صاحب نمبر شو، هغه سره به یو بل وړوکی شاعر راوختی و، منظر ده به مو سره ځای وشي، نو ما ته سټیشن منیجر وایي چې تسکین دې راوختی دی، نو یو شاعر به نن دغه کې صرف تسکین صاحب بس پړی. نو تسکین صاحب نه ما یو پوښتنه وکړه، ما تسکین صاحب داسې یو واقعه چې تاسو ته اوس هم رایاد شي، تاسو له ژړا درشي، د هغه اول داسې سوچ کوو چې څه واقعه داسې شوې ده، داسې پراته یاره وې او داسې په ژوند کې مې یو واقعه راغلې ده منځته جي. نو اول سترګې داسې پاکې کړې، اوښکې وچه کړې، بیا وایي چې ما په هغه ورځ ډېر زیات ژړلي وو، په کومه ورځ چې زما بیبي وفات شوې وه. بل د فلسفې یو خبره درته کومه چې هغه کور ته تللی مېلمانه راغلي وو، بیټک ته انور مانیروال صاحب هم دا خبره کوي، کور ته تللی مېلمانه راغلي وو، مېلمانو ورته وایي چې موږ له اوبه راواله، چې اوبه یې وله راغستې، نو مور ورته اواز ورکړی چې تسکین یې څه کوې؟ وی مېلمانه راغلي دي، په دې کنډول کې وله اوبه وړم، د هغه ورته وایي چې ورږه لږ سم کنډول در کوم، په هغې کې وله اوبه سره ورته وایي مېلمانه اوبه غواړي، کنډول نه غواړي. لکه د هغې اوبه په کار دي، کنډول یې نه دی په کار، کار څنګه دی؟ کنډول یې نه دی په کار، اوبه غواړي. او بل خندا خبره دا ده چې دی انور مانیروال صاحب هم په دې خپل په دې کتاب کې هم ذکر کړی دی، او په سوشل میډیا باندې هم هغوی دا خبره ډېره زیاته خوره کړې ده چې یو ورځ دوی 3 ملګري وتلي وو کباب وله، ټوپی ته تسکین مانیروال صاحب ورسره نور ملګري وو ورسره، د هغې تلي وو کباب وله ټوپی کې کباب خوړل، نو 3 واړه چې کوم نو ښه شومان وو، 3 واړه ښه شومان وو، او 3 واړو چې کباب خوړلی دي، یو ملګري ته یې لکه دې مخامخ بلډینګ کې وګوره، وایي دا پلازا اوس جوړه شوه، نو بل ورته وایي چې نه دا پلازا هم ښه ده، خو دا پلازا نو تسکین صاحب دواړه داسې لاسه نیسلي دي، راشي پیسې ورکوي، بیا به پلازي دوکانونه به شمارو. بل دا وجه چې یو ځای کې مشاعره وه، انور مانیروال صاحب د ده په دې کتاب چې کوم ماسټر صاحب خاکه لیکلي دی، هغه په کې ډېر په تفصیل سره خلکو ته وړاندې کړی دی، وایي چې مشاعره وه، د هغې کې هغه نومونه مخکې اخلي که نه، چې هره که څوک پاتې چې خپل نوم ولیکي چې څوک خفه نه شي، د مشاعرې شروع کولو سره هغه نومونه ټول اخلي چې پلانکې زموږ سره دي. نو کله چې نومونه د تسکین صاحب په ډومبي سب کې ناستو، په ډومبی کورسا کې ځای ناستو، نو چې کله نومونه اناونس کېدل، نه تسکین مانیروال نوم یې واخیسته چې تسکین مانیروال هم زموږ سره په دې مشاعره کې ګډون کوي. چې تسکین مانیروال صاحب خپل نوم اورېدلی، راپندی پرې راغلی، د هغه ځای نه په مخه راتښتېدلی، چې دوی بیا تپوس وکړو یاره ولې تاسو زما نوم په سر کې واخیستی، ما څه کار و چې بیا کېناستم. او بل عادل صاحب دا راته ووایي چې د خندا خبرې مو وکړې، خو کله کله داسې وشي، بلکې زیات تر چې زه په یو څیز کې د ترتیب ورکولو د څه ډېر قایله نه یم، نو دا راته وایي چې د دې تسکین مانیروال صاحب نن د مړینې 4مه ورځ ده، نو دې جنازه څه وخت وه او قبر یې چېرته دی؟ کوم ځای کې خښ دی؟ جنازه چې کومه ده نو په 10 تاریخ باندې د جنورۍ په د 2022 د جنورۍ په 10 تاریخ باندې د کوزي مانیرۍ په جنازګاه کې ادا شوه، چې عباسین یوسفزي صاحب پکې لږ لیټ شوی، نور زموږ د ذل ثوابه یا د لرې لرې نه ډېر ښاغلي په هغه جنازه کې ځای نو دومره درنه جنازه وه چې د روډ د پاسه پکې خلک ولاړو، او عباسین صاحب لیټ شوی، او نور داسې ملګري چې وو هغوی په وخت راونه رسېدی شو، او د هغه قبر چې کوم دی نو هغه په خپل آبایي قبرستان کوزه مانیرۍ کې دفن دی. جي لکه 2 بجې جنازه وه. 2 بجې جنازه وه. او بل داسې وکړه عادل صاحب چې آخري یو مزیدار غوندې غزل یا دغه مسکه زه دا یو نظم یې را سره دغه که شریک که چې د کتونکي هم واوري، دغه یو نظم
یا د خپلې خوښې نظم وګوره. ستاسو خو د تسکین مانیروال صاحب کم از کم نظم ډېر خوښ دی خو زما د هغه خیري ډېرې خوښې دي. خیري او جي نو هغه ډېرې ښکلې جارانه انداز کې خیرې کړي دي خو دا د سسپنس نه ډکې خیرې دي. نو زه وایم چې ډېر مینوال به داسې وي چې اسکم زه خو به ډېرو اورېدلی وي خو دا خیرې به چا ډېرې نه اورېدلي. خیرې دا د تسکین مانیروال صاحب یو نظم دی د سسپنس نه ډک نظم. په دې کې به زمونږ شاګردان هم وي او امزولي ملګري به مو هم وي. نو عادل صاحب که چیرې فرض کا په افسانه کې خو به مو سسپنس کتلی وي خو که په نظم کې چا سسپنس نه یعنی سسپنس والا نظم یې نه اورېدلي نو اوس ته واوري. عادل صاحب وایي ورته خیرو دا د تسکین مانیروال صاحب نظم دی خیرې او تسکین مانیروال صاحب وایي چې ای خدایا زما یار زما په شان باتریا کې زما زړه د لور کې او د ده حسن زما کې دی هم زما دیدن په سړندېږي او سوځېږي ما هم لکه چې یار د ستمګر او بې وفا کې نولیږي زهریږي چې دردېږي او جړېږي په ژوند باندې ژوندی وي دغه ژوند ورله سزا کې د ده په ذهن ستور یم د ده سترګو کې غړېږم او ما لکه چې دی دغه شان دی بې پروا کې زما زړه د لور کې او د ده حسن زما کې په کټ کې رنځور پروت وي چې نه مري او نه رغېږي چې څومره یې علاج کړي هومره رنځ ورله سیوا کړي په لار یې ماشومان په کاڼو وري ورپسې وي همداسې یې د کلي په کوڅو رسوا کې هر څوک ترېنه نفرت کې د هر چا د سترګو خار شي په ډډه ترېنه ګرځي څوک یې نه پرېږدي په خوا کې په خوا کې د کوره چې بهر ځي بهر لاوي بې ارامه چې کور ته ځي نو کور ورته لویه بو بلا کې ښایست چې پرې زر تېر لکه د ژبې مازدیګر شي ځوانی باندې خبر نشي بې وخته یې بوډا کې هو شایق سے بیا څه وی تسکین سووی خدای هسې نه چې دا رښتیا کې قبول د اخرې د یار په حق کې په دعا کې بس دا وکړي چې زړه کې ورله مینه را پیدا کې تسکین سووی خدای هسې نه چې دا رښتیا کې قبول د اخرې د یار په حق کې په دعا کې بس دا وکړي چې زړه کې ورله مینه را پیدا کې. کله چې یو انسان چاته خیرې کوي هغه ډېر درد نه کوي او چې بیا هغه خیرې هغه کوي اخره کې دا احساس وي چې دا سړی خو زما ډېر اشنا دی نو بیا هغه خیرې وایي خدای پاکه ما خو دا خیرې وکړې خو دا قبول یې نه کړي وخت کفرید وي نو دا هغه د ډېر درد د لاسه دا لیکلي دي د ډېر سوخت یې کړي دي که نه موږ چې وایو چې د سوخت نه کړي دي. عادل صاحب تاسو د ښاغلي خدای بخلي تسکین مانیروال صاحب په هکله باندې د کتونکو ته او مونږ ته ډېر داسې معلومات را مخې ته کړل دونه معلومات مو راکړل چې ستاسو ډېره زیاته مننه کوم ډېره مهرباني او د تحسین ټکر صاحب هم ډېره مننه چې مونږ سره دونه ساعت کېناست زمونږ محفل کې مونږ سره شریک شو او انشاءالله په دې هکله باندې به د سید عادل صاحب سره که خیري خیال مې دا دی چې د دې سره یوه ناسته بله هم وکړمه او ستاسو ډېره زیاته مننه د دې پروګرام د کتلو. او که چېرې دا کتاب خو اوس ما چاپ کړی وو خو اوس ما سره هم نشته دا ما په خپله ورکې متن بیا اخیستی دی چې ښه خوشي صحراوی د تسکین مانیروال صاحب کتاب دی خو دا ګوره ما قیمتن ځان له بل اخیستی بیا دومره کتاب نه ما سره چې ما ځان سره ریکارډ کې ایښی وی اصلي کلمي مسوده خو ما سره شته خو دا را سره بیا په د چاپ صورت کې نو تاسو په کمنټس کې موږ ته دا ووایئ چې د تسکین مانیروال صاحب دا کتاب دوباره موږ چاپ کو او که نه. بالکل ښه سپارښتنه دې پکې ښوده او ښه خبره دې ورته وکړه او ګرانو کتونکو تر دې وخته پورې دا خبرې کافي دي او انشاءالله د بیا دپاره به بیا میلاویږو اوس تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان په مخه